السلام علیکم ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن مو داسې جالبه ویډیو تاسو ته برابره کړې ده، هغه ده د ځوانانو کوتک. که چېرته کوتک یا غیڼ مو وړوکی وي، په دې طریقې سره کولی شئ چې غیڼ مو 10 سانتي غټ کړئ. او که چیرې زمونږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ یوټیوب چینل ته ځان سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د ګنټې نشان وهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم تاسو خبر شئ. او کوشش وکړئ چې تر پایه پورې زمونږ ملتیا وکړئ. د نارینه‌و د کوتک د دایمي غټولو لپاره تر ټولو غوره لاره د تناسلي آلې ورزش ده. نو دا په یوه ورځ یا 2 ورځو ورزش نه کیږي او نه هم امکان لري، ځکه کله چې یو څوک کلب ته ځي اندام جوړوي، یعنی سینه یا بازو جوړوي، نو د میاشتې وخت نیسي تر څو سینه یا بازو یې جوړه شي او کلک شي. نو دا طریقه هم حد اقل باید یو 3 میاشتې وشي. نو له هغه وروسته 100% کار وکوي. کومه طریقه چې درته وړاندې کوم هغې طریقې ته د کوتک مساج وایي. طریقه داسې ده چې هره شپه د خوب څخه مخکې باید کوتک په تیلو غوړ شي او بیا تر 15 یا 10 منټو یا دقیقو پورې مساج ورکړل شي. پام مو وي چې کوتک ونوخی. تیل که د هر څه وي، د شړشم وي او که زیتون فرق نه کوي. دغه طریقه وکاروئ 3 میاشتې. په تیریدو سره 100% به پکې فرق راغلی وي. او موقتي اسپری او ملهم څخه کار وانخلئ چې په آینده کې کوتک ته مو ضرر رسوي. داسې نه ځوانان چې د کوتک څخه هم خلاص شئ. زما ځان او تاسو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ویډیو هم تر پایه کتلې ده. خدای دې وکړي چې تر پایه مو کتلې وي. که چیرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی او سبسکرایب یې کړئ او ورسره ترڅنګ یې د ګنټې نشان ووهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم ځان خبر کړئ. او که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو هم د ځان سره لایک کړئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم خبر شئ.